السلام علیکم. تقلید څه شته وایي؟ تقلید معنا څه شی ده؟ او مونږ او تاسو دا تقلید د امام ابو حنیفه رحمه الله ولې کوو؟ او د تقلید او اتباع کې فرق شته او کنه؟ او د دغه تقلید د اثبات په اړه به راته اخره کې یو 15 دلایل وایم. لاول راځو د تقلید معنا ته. تقلید څه شته وایي؟ نو تقلید وایي په لغوي معنا کې درې معناګانې د لغوي. تقلید معنا د یو حیوان په غاړه کې پټی اچول. تقلید د قلادین اخیستل شوی دی او قلاده وای د یو حیوان په غاړه کې پټی اچول، دې ته تقلید وای. دا اولنۍ معنا لغوي. دویمه لغوي معنا د تقلید دا د چا په غاړه کې هار اچول. د چا په غاړه کې غاړکۍ اچول. هار چې کنه دا د عزت یو نښه ده. نو دویمه لغوي معنا دا ده چې یو چا په غاړه کې ته هار اچي. دریمه تقلید معنا څه شی ده؟ د یو چا پیروي کول، د یو چا اتباع کول، نو دې ته تقلید وایي. دغه درې معنی لغوي معناګانې د تقلید. د تقلید اصطلاحي معنا څه شی ده؟ د تقلید اصطلاحي معنا د قبول قول الغیر بلا دلیل. د یو چا قول منل بغیر دلیله. څوک چې درته خبره وکړي ته هغه بغیر د دلیل نه ومنې، دې ته تقلید وایي. مونږ او تاسو اوس د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوو. د هغې مقلدین یو، د هغې خبره منو. نو مونږ د هغه تقلید کړی. هغه چې څومره اقوال ویلي دي، څومره خبرې کړي دي، مونږ د هغه خبره منو. نو د هغه خبره مونږ بغیر دلیله منو. د دې په دا معنا نه اوس په یو سړی راپاڅېږي چې ته بغیر دلیله د یو چا خبره څنګه منې. مونږ ورته داسې وایو چې مونږ د هغه خبره بغیر دلیله ځکه منو چې مونږ ترېنه د دلیل مطالبه نه کوو. د هغه کس سره د مقلد سره مونږ چې چا تقلید کوو، مونږ مقلدین یو، د هغه مقلد سره یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه مجتهد سره د دلیل شته خو مونږ ترېنه مطالبه نه کوو. مونږ بغیر دلیله د هغه خبره منو، دې ته تقلید وایي. د یو چا خبره منل بغیر دلیله، دې ته تقلید وایي. نو مونږ مقلدین یو. نو ته اوس ولې بغیر دلیله د هغه خبره منې؟ مونږ د هغه نه مطالبه نه کوو، د دلیل مطالبه نه کوو. د هغه سره دلیل شته او یا په دې وجه ترېنه مطالبه نه کوو چې مونږ په دې دلیل باندې پوهېږو نه. هر څوک په دلیل باندې نه پوهېږي که نه. اوس ډېرې داسې خبرې دي چې هغې عامیان نه پوهېږي. هغه چې یو سړی علم وکړي، کتابونه وایي، مطالعه وکړي، بیا د نبي علیه الصلاة والسلام په احادیثو او په قرآن کریم په آیتونو باندې پوهېږي. که ته یو چا ته هر څومره دلایل ووایې که نه، هغه پرې سر بیا نه خلاصېږي. نو ځکه ترېنه مونږ د دلیل مطالبه نه کوو. که نه د امام ابو حنیفه رحمه الله سره چې دی که نه دلایل شته، امام صاحب سره چې دی که نه دلایل شته، خو مونږ ترې د دلیل مطالبه نه کوو. نو دې ته تقلید وایي. دا د تقلید لغوي اصطلاحي معنا وه. په لنډو ټکو کې زده کوئ، نور پکې تفصیلي ډېرې زیاتې خبرې دي. دویم راځو په کومو مسایلو کې تقلید کېږي. مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله ځان ته چې مقلدین وایو، مونږ به په کومو مسایلو کې د امام سره تقلید کوو. شوافي حضرات به د امام شافعي رحمه الله په کومو مسایلو کې د هغوی تقلید کوي. همدغسې حنابله، همدغسې موالک، دوی به په کومو مسایلو کې د خپل امامانو تقلید کوي. نو هغه چې دی دوی به دا مسایل چې د دین او د شریعت چې د دوه قسمه دي علماء کرام فرمایي. یو ته فروعي مسایل وایي، بل ته اصولي مسایل وایي. فروعي مسایل چې دي هغه مونځ دی، روژه، زکات، حج، رفع الیدین وغیره شول چې دا څومره هم د دې سره تعلقات دي د مانځه سره او د نور د ظاهري امور چې دي، دا ټول دې ته فروعي مسایل وایي. نو په دې فروعي مسایلو کې مونږ تاسو ټول تقلید کوو. په دې کې چې دا مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوو. هغه راته ویلي چې دا اولاد دی، دا طریقه اولاد ده، دا سنت دی، دا فرض دی، دا واجب دی، دا مستحب دی، دا ټول مراتب مونږ ته ښودلي دي. په دغه مسلو کې مونږ تقلید کوو. یو اصولي مسایل دي چې هغه د عقیدې سره تعلق لري، چې هغه آخرت، جنت، دوزخ، میزان، توحید او رسالت وغیره وغیره دي. ورپسې دغه ټولې خبرې چې مونږ وایو چې الله یو منو، الله یو دی، دا خو مونږ ته امام صاحب نه دي ویلي. دا خو مونږ ته هماغه په سلسله کې د نبی علیه الصلاة والسلام نه، د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه راپاته چې الله جل جلاله یو دی او آخرت باندې یقین لرو چې آخرت به وي او باس بعد الموت به وي، میزان به وي، دوزخ او جنت به وي. دا ټولې خبرې مونږ منو. نبی علیه الصلاة والسلام آخر پیغمبر منو. په دې ټولو خبرو باندې زمونږ ایمان دی. نو په دغه مسلو کې تقلید نه کېږي. په دې باندې د یو چا اتباع نه کېږي. په دې کې به چې دی که نه ته ته هماغه د نبي علیه الصلاة والسلام د وخت نه ورته راثابت یې او په هماغه عقیده باندې به روان یې. دا د عقیدې سره تعلق لري او دا د عمل سره. د عمل چې څومره مسایل دي په هغې کې اولا او غیر اولا راځي. په هغې کې داسې مسایل چې نبي علیه الصلاة والسلام نه پکې دوه قسمه احادیث روایت شوي. نو په دې کې بیا د ائمه چې څومره دي دوی پکې بیا پکې ښودلي دا وي چې دا پکې اولاد او دا غیر اولاد. موږ ځکه د امام صاحب تقلید کوو. دا دوه قسمه مسلې شوې. نو په دې کې تقلید کوو، په دې کې تقلید نه کوو. اوس بعضې ملګري وایي چې د تقلید او اتباع کې فرق شته او که نه؟ شته دی، هېڅ فرق نشته په دې کې. بعضې وایي چې تقلید ځان ته شی دی او اتباع چې دی دا ځان ته شی دی. تقلید دې ته وایي چې د یو چا خبره منل بغیر دلیله، او اتباع دې ته وایي د یو چا خبره منل سره د دلیله. دا خبره غلطه ده، داسې نه ده. تقلید هم دې ته وایي د یو چا خبره منل
بغیر دلیله. اتباع دې ته وایي د یو چا خبره منل بغیر دلیله. دلیل به ترې نه غواړي. اوس دلته وګورئ ما تاسو ته آیت لیکلی الله تعالی په 2مه سپاره کې مو په مختلفو ځایونو کې لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای مؤمنانو تاسو تابعداري مه کوئ د خطواتو د قدمونو د شیطان. ولې د شیطان سره په دې خپلو کارونو باندې څه دلیل و؟ هېڅ دلیل پې ورسره نه و، بیا هم خلک تابعداري کوي. اوس وګوره دلیل موجود نه دی، نو دغه ځای نه ثابتېږي چې اتباع هم دې ته وایي چې یو چا خبره منل بغیر دلیله. او دلته راځي وګورئ چې قرآن کریم کې د کافرانو ته وایي چې تاسو د خپل بوتانو عبادت مه کوئ، نو دوی ورته وایي چې بل نتبعو موږ تابعداري کوو ما الفینا هغه چې موږ موندلي علیه په هغې باندې آبان خپل پلاران. موږ چې خپل پلاران په څه باندې پیدا کړي موږ د هغې تابعداري کوو. نو اوس وګوره دوی تابعداري کوي، ولې د خپل پلارانو چې د هغې تابعداري کوله د هغې پلارانو خو د بوتانو عبادت کولو او دوی هم د بوتانو عبادت کولو، دوی سره د بوتانو په عبادت باندې دلیل و سره هېڅ دلیل پرې نه و. نو دغه ځای نه معلومېږي چې اتباع هم دې ته وایي چې یو چا خبره منل بغیر دلیله، تقلید هم دې ته وایي د یو چا خبره منل بغیر دلیله. نو دا دواړه یو شی دی. بعضې خلک دغه کوم ملګري چې دي هغې وایي چې تقلید او اتباع کې فرق دی، هېڅ فرق پکې نشته، دواړه یو شی دی. اوس د تقلید د اثبات دپاره زموږ استادانو موږ ته 5 دلایل ویل. اولنی دلیل هم د قرآن کریم نه دی، د 5مې سپارې آیت مبارکه دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله جل فرمایي تاسو تابعداري وکړئ د الله، و اطیعوا الرسول تابعداري وکړئ د رسول صلی الله علیه وسلم، و اولی الامر منکم او د اولی الامر تابعداري وکړئ. اوس اولی الامر څوک دي؟ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي د دغه اولی الامر نه مراد چې دي دا فقها د دین دي، دا دواړه صحابه کرام دي. علماء کرام مستدرک د حاکم کې هغه مبارک فرمایي په تفسیر د مستدرک کې هغه فرمایي چې په دغه تفسیر کې وایي چې د صحابي تفسیر راشي د قرآن کریم په آیات کې دا داسې لکه عین حدیث مرفوع. نو دا دواړو صحابه کرامو د دې تفسیر کړی دی. و اولي الامر منکم همدلته شو، نو د اولي الامر نه مراد شو فقها. دا وګوره دا د دې نه مراد دی فقها. تابعداري وکړئ د الله، تابعداري وکړئ د رسول، و اولي الامر منکم او تابعداري وکړئ د اولي الامر. اوس دې ځای کې مې یو بل اعتراض دی. بعضې ملګري مونږ باندې اعتراض کوي اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله، و اطیعوا الرسول تابعداري وکړئ د رسول. اوس جمع راغله که اطیعون جمع ده، دا اطیعون جمع ده، و اولی الامر ده، و اولی الامر جمع ده. دلته خو چې تاسو تابعداري وکړئ د اولی الامرو ډېر راغلل که نه، نو تاسو خو د یو امام تابعداري کوئ، د امام ابو حنیفه رحم الله یا شافعي حضرت د امام شافعي صاحب تقلید کوي. نو ولې د ټولو تقلید نه کوئ؟ دا اوس قوي اعتراض دی په موږ او تاسو باندې. د ټولو تابعداري ولې نه کوئ چې تاسو صرف یو امام صاحب رانیولی دی؟ نو موږ ورته وایو چې لږ سوچ کوه، خبره چې کوي که نه دې ته لږ سوچ کوه. و اولي الامر هم جمع دی او دا قاعده ده ګوره ښه چې جمع په جمع داخله شي نو دا معنا د احاد ورکوي، یعنې تاسو هر فرد د افرادو نه د یو کس تابعداري وکړئ. داسې نه چې ټول ګډ وډ چې د چا مو تابعداري وکړه او څوک مو چې خوښ شي، هر فرد د افرادو نه دا د یو کس تابعداري وکړي. دا قاعده ده، کله چې جمع په جمع باندې داخل شي نو دا اثبات د احاد بیا ورکوي. نو د اولی الامر نه مراد دلته د جابر صاحب او د عبدالله صاحب قول مې ورته په مستدرک د حاکم کې قول شته، دې نه مراد فقها دي. دویم دلیل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکړئ د اهل ذکر نه. اهل ذکر څوک دي؟ هغه فقها دي. علماء کرام فرمایي ان کنتم لا تعلمون که چېرته تاسو نه پوهېږئ. د اهل ذکر نه پوښتنه وکړئ، د فقهاو نه پوښتنه وکړئ. نو دغلته موږ د فقهاو نه پوښتنه کوو. دغه امام صاحب خو چې دی که نه بعضې خلک موږ باندې اعتراض کوي چې دا تاسو دنه خدای جوړ کړی دی، محلل او محلل هم دې جوړ کړی چې دی تاسو ته څه حلالوي بس تاسو هغه ورسره حلال منئ. موږ امام صاحب ته خدای نه دی ویلي، موږ امام صاحب ته چې دی که نه تابعي وایو، هغه صحابي هم نه دی. که څوک ورته صحابي مرتبه ورکوي دا قسم په غلطه دی. نه ورته پیغمبر وایو، نه ورته خدای وایو، هېڅ شی هم ورته نه وایو، موږ ورته وایو تابعي دی. یو بشر دی، یو انسان تېر شوی دی خو فقیه دی. الله تعالی فرمایي تاسو کله چې نه پوهېږئ نو اهل ذکر نه پوښتنه وکړئ. اهل ذکر څوک دي؟ ټول علماء کرام ټول تفاسیر کې په خپله وایي چې دې نه مراد فقهای کرام دي. نو دا دویم دلیل دی په تقلید باندې چې موږ د امامانو تقلید کوو. دریم دلیل واتبع سبیل من اناب الیه. تابعداري کوه سبیل د لارې من د هغه چا تابعداري کوه اناب الی چې څوک موږ ته رجوع کوي. نو د رجوع کوونکي الله تعالی څوک دي؟ فقها دي. د من اناب الی نه مراد فقهای کرام دي. دا آیات مبارکه ده د قرآن کریم. څلورم دلیل دغه ځای کې په تبارک الذي کې په 9مه سپاره کې الله جل جلاله دا آیت مبارکه راوړی دی چې لو كنا نسمع او نعقل. نو مونږه غوږ خیدونکي او نعقل یا خپله عقل کوونکي د عقل نه مو کار نه واخیست چې ما كنا فی اصحاب السعیر، نه به مونږ په ګرم اور کې په سعیر اور کې. نو دغه جهنمیانو بیا نور جهنمیانو ته وایي چې مونږ چې دی که نه
د خپل هم چاته غوږ نه کېښودلو. د نسمعو تعلق دا د مقلدینو سره دی او ناقلو تعلق چې دی که نه علما کرام فرمایي دا د مجتهدینو سره دی. دوی وایي نه مو بل چاته غوږ کېښودلو او نه مو چې دی خپل اجتهاد کولو، نو ځکه چې دی اوس په جهنم کې پراته یو. نو دا څلورم دلیل دی زموږ سره د قرآن کریم نه. پنځم نمبر دلیل څه شی دی؟ پنځم نمبر یو حدیث مبارکه دی. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي کله چې یو انسان مړ شي او په قبر کې کېښودلی شي نو په قبر کې به دته فرشتې راشي او دا انسان چې کافر وي مسلمان نه وي نو پوښتنه به ترې وکړي چې من ربک ما دینک من نبیک، رب دې څوک دی، دین دې څه شی دی، نبي دې څوک دی. نو دی ورته وایي چې هیهاته زه خو نه پوهېږم ماته معلومات نشته. نو بیا به ورته همدغه فرشتې دغه کس ته وایي چې لا دریت ولا تلیت. علما کرام امام قسطلاني رحمه الله فرمایي چې دې نه مراد چې دی ورته وایي چې لا انت مجتهد ولا انت مقلد، ته نه مجتهد وي په دنیا کې او نه مقلد وي، غټ ګروز به راواخلې او په ملا به وکړي. دا حدیث شریف دی. نو دا پنځه دلایل شول چې په قبر کې به ورته وایي چې نه د خپله اجتهاد وکړو نه د چا تقلید وکړو. نو دغه پنځه دلایلو په اثبات د تقلید باندې او دا تقلید معنا وه او په فروعي مسایلو کې تقلید کېږي، په اصولو کې نه کېږي چې هغه د عقیدې سره تعلق لري. او همدارنګه ما تاسو د تقلید او د اتباع خبره وکړه. تقلید او اتباع چې دی که نه دا دواړه علما کرام فرمایي یو شی دی. بعضې خلک که اعتراض کوي چې دا جلا دي. تقلید هغې ته وایي چې بغیر دلیله منل وي د یو چا خبره او اتباع هغې ته وایي چې سره دلیله وي. دا خبره صحیح نه ده ځکه دواړه آیتونه مې درته پیش کړل چې خلک د شیطان تابعداري کوي نو شیطان سره څه دلیل خو نشته په خپله تابعدارۍ باندې، نو د هغه خبره مني. نو ځکه ورته دلته بیا اتباع استعمال شوې ده. نو دلته هم بغیر دلیله خبره شوله. دغه یو لنډه مختصره خبره مې ستاسو سره شریک کړه چې په اسانه ټکو کې ستاسو په ذهن کې بیا پرته وي، بیا ورته شک او شبهه راته په آینده کې بیا نه وي.